شپږ سوه دي، شپږ زره شپږ زره به شي انشاءالله. چې صحت وي. انشاءالله چې صحت وي او ژوند وي. ستاسو دعاګانې ټولو افغانانو دعاګانې دي درسره صرف زمونږ نه. خیر اوسې. راشد خان اول خو دې د شپږ سوه ویکټو پوره کول مبارک شه. شلوریز کرکټ تقریبا 12 لسیزې وشول چې شروع شوی دی او ته یوازې دویم پلیر یې چې دغه ویاړ ترلاسه کړې. خامخا احساس پرې ځانګړی یو څه. واقعا دا و د غټ افتخار ځای دومره لږ وخت کې هغه هم زه 2014 کې راغلی یم نړیوال کرکټ ته. هغې نه وروسته په 9 کالو کې 600 وکټ اخیستل وړه خبره نه ده، خو بیا هم همیشه هم کوشش دا کړی چې هر چېرته ښه وځلېږو، د خپل هېواد د وطن نوم روښانه. یوه پوښتنه دا کوم چې 9 کاله وشو، 9 کاله مخکې د لومړۍ ویکټ اخیستې وه، یاد به دې څوک؟ لومړۍ ویکټه د انټرنیشنل کې وه